در په سپیشل نامه سلامونه ستړي مسئ تاسو شال تلویزیون څخه د لاندو خبرونو لیدونکو زموږ قربانام زلیپا کاکړ د ایران د بشري حقوقو یو سازمان په یو خبرپاڼه کې ویلي پرون د مخدره موادو په تور یو افغان په کراچ ولایت کې اعدام شوی او نن دوه افغان کډوال د کوم په مرکزی زندان کې د اعدام د حکم د تطبیق لپاره انفرادي بندخونې ته لیږدول شوي دي. دغه سازمان ویلي په تیره یوه میاشت کې ایران اووه افغان کډوال اعدام کړي دي. د هند لومړی وزیر نریندرا مودي او د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان د سه شنبې په ورځ د روسیې په کازان ښار کې د بریکس د غونډې په سند کې د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړې. د هند لومړي وزیر وویل چې د چابهار بندر اوږدمهاله قرارداد د افغانستان د بیا رغونې او پراختیا او له منځنۍ اسیا سره د سوداګریزو او اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا لپاره خورا مهم دی. د ایران ولسمشر په دې کتنه کې وویل چې د سولې او ثبات د ترلاسه کولو لپاره باید له افغانستان سره مرسته وشي. د لبنان حزب الله په رسمي توګه د سه شنبې په ورځ د اسرایلو د لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو پر کور د بې پیلوټ الوتکې د برید مسؤلیت په غاړه واخیست او اعلان یې وکړ چې د جګړې د دوام په صورت کې به له اسرایلو سره په هیڅ ډول خبرې ونه کړي. د حزب الله ویان ګواښ وکړ چې حزب الله به د اسرایلو د لومړي وزیر د وژلو هڅې ته دوام ورکړي. د اسرایلو پوځ د حزب الله د هغه جګپوړي چارواکي د وژلو خبر ورکړی چې تمه کېدل د دې ډلې راتلونکی مشر به وي. د اسرایلو پوځ وایي هاشم صفي الدین چې د حزب الله له مخکښو مشرانو څخه و د حسن نصر الله پر ځای چې په 13 سپټمبر میاشت کې ووژل شو د روانې اکتوبر پر میاشت په لومړۍ کې په یو هوایي برید کې وژل شوی دی. حزب الله تر اوسه د صفي الدین وژل کېدل نه دي تایید کړي. یو قطري چارواکي او یو شمېر جرمني او امریکایي قانون جوړونکو د افغانستان په اړه خبرې کړې دي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت د سه شنبې په ورځ د غبرګولي لومړۍ نیټه په یو خبرپاڼه کې ویلي چې دغه وزارت ځانګړي استازي فیصل بن عبدالله الخنزاب له سټیفن کوتر سره پر ځینو مسایلو په ځانګړي ډول په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت په اړه خبرې وکړې. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا بیربوک د دوشنبې په ورځ د بیروت جګړه ځپلي ښار ته ولاړه او د دغه هیواد د پارلمان له مشرې نبی ابیري سره یې وکتله. بیرې ته په رارسېدو سره خبرداری ورکړ چې لبنان د سقوط په درشل کې دی او که ژر تر ژره اوربند رامنځته نه شي نو دغه بحران ځپلی هیواد به سقوط وکړي. د لبنان په پارلمان کې د حزب الله سیاسي متحده نبی ابیري د دغه ډلې لخوا د اوربند په خبرو اترو کې د استازي په توګه معرفي شوې ده. د ټرمپ کمپاین په دې وروستیو کې د بریتانیا د کارګر ګوند پر ضد د امریکا فدرالي ټاکنو کمیسیون کې شکایت کړی دی. په دغه شکایت کې ټرمپ د بریتانیا واکمن ګوند د کاملا هاریس د انتخاباتي کمپاین د ګټې په خاطر د امریکا په انتخاباتو کې د بهرنۍ لاسوهنې تور لګولی دی. ټرمپ د کمپاین شکایت د رسنیو هغه راپورونه هم په ګوته کړي دي چې د بریتانیا د کارګر ګوند سره تړلي خلک د هاریس د کمپاین سره د مرستې لپاره امریکا ته سفر کوي. کارګر ګوند به دغه تورونه ردوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټوني بلینکن د چهارشنبې په ورځ له اسرایلو څخه سعودي عربستان ته د تلو مخکې وویل چې د ایران د توغندیز بریدونو په وړاندې د اسرایلو غچ اخیستونکی ځواب باید دومره لوی نه وي چې په سیمه کې کړکېچ زیات کړي. بلینکن چې د حماس او اسرایلو ترمنځ د جګړې له پیل راهیسې د 11 ځل لپاره منځني ختیځ ته سفر کړی د سه شنبې په ورځ له بنیامین نتنیاهو سره یې وکتل. د مایکروسافټ کمپنۍ بنسټګر بیل ګیټس وايي د امریکا ولسمشریزو ټاکنو ته د ډیموکراټ ګوند نماینده کاملا هاریس د کمپاین لپاره یې 50 میلیونه ډالر مرسته کړې ده. نیویارک ټایمز د سه شنبې په ورځ د اقرب په لومړۍ ورځ راپور ورکړ چې ښاغلي ګیټس د بسپنه په شخصي توګه یو غیر انصافي مؤسسې ته کړې ده چې د کاملا هاریس د کمپاین ملاتړ کوي. هغه د نږدې کسانو په وینا بیل ګیټس له کاملا هاریس سره نږدې اړیکې نه لري مګر هغه د بایدن او هاریس د ادارې د اقلیم بدلون پالیسي ستاینه کړې ده او ګیټس ویلي چې کاملا هاریس دیموکراسي ته وفاداره ده. له پاکستان څخه چین ته د خرو صادرات زیات شوی دی. د روان کال تر پای به دغه هیواد ته 200 زره خره صادر کړي. چین د خرو غوښې او پوستکي د درملو او آرایشي تولیداتو لپاره کاروي او له همدې امله پاکستان د خرو نسل صنعت ته پراختیا ورکوي. ایکسپریس ټریبون ورځپاڼې په یو راپور کې د پاکستاني چارواکو له قوله ویلي چې دغه هیواد حکومت له چین سره د کلنۍ 214 زره خرو د استولو تړون لاسلیک کړی دی. تر دې مخکې یو بل پاکستاني چارواکي ویلي و چې د خرو پر صادراتو چین ته بندیز نه لري. درنو لیدونکو دا هم د نن ورځې لاند خبرونه له منتیا مو مننه تر بیا ښې چارې